په پیل کې د خبرونو سرټکي. د سیمې له هیوادونو سره د ښو سوداګریزو اړیکو د ټینګولو لپاره د اسلامي امارت هڅې. په کابل کې د فرهنګي انسټیټیوټ څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معینیت ستاینه. او په تیر کال کې له لغمان ولایت څخه د 210,000 کورني او بهرنیو سیلانیانو لیدنه. د لوی او مهربانه خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د لړم 2مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد په یوه غږیز ټیپ کې د چابهار بندر ارزښت ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا بندر د افغانستان، ایران او هند لپاره ښه اقتصادي فرصت دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت له ایران، هند او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې غواړي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپلې اړیکې وساتي. د اطلاعات او کلتور وزارت معین مولوي عتیق الله عزیزي په کابل کې د جنګلک د فرهنګي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ څخه په لیدنه کې دغه انسټیټیوټ د هیواد د فرهنګ په ژوندي ساتلو کې وستایه. د اطلاعات او کلتور وزارت معین له آغا خان بنسټ څخه وغوښتل چې خپلې تجربې او مشورې د دغه وزارت د هنر د معینیت سره چې په همدې برخو کې فعالیت کوي شریکې کړي او د هنر مسلکي یوه څانګه فعاله کړي. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په تیر 1.5 کال کې 210,000 بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د دغه ولایت له طبیعي ځایونو څخه لیدنه کړې ده. د اسلامي امارت په مؤثریت او په ټول افغانستان کې د امنیت په تأمین سره د تاریخي او طبیعي ځایونو لیدو ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ورځ تر بلې زیاتیږي. او په پای کې د غور ولایت څخه د غور په مرغاب ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو لپاره ځانګړی ښارګوټی جوړ شوی دی. په دغه ښارګوټي کې دا مهال تقریبا 100 کورنۍ ژوند کوي. د غور ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مشر وایي چې د 100 نورو کورونو د جوړولو کار همدا اوس پیل شوی دی. په مرغاب ولسوالۍ کې سیلابونو 2000 کورونه په جزئی یا بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې دغو کورنیو ته سرپناه جوړه کړي. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوم چې تر پایه زموږ سره مل واست. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.